بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. دا زما د شاته چې دا کومه ویډیو ښکاري دا تاسو لږ وګورئ، زه درته بیا د دې په باره کې یو څو خبرې کوم. دا د نن سبا د وخت مسلمانی ده، هغه خو هر څه کوي او دا څه کوي. د به دا مطلب وي که دی د امونه زمانه سوالي وړي، دا سوالونه ستانه سوالي نه وړي. خو ظالمه ته لا د سره څه کې، دا کومه لوبه ته د سره کې، دا خو ته د سره دوکه نه کې، دا خو ته خپل ځان سره دوکه کې. خدای پاک به ستا په رزق کې څه برکت واچوي. خدای ظالمه نه خو ستا له روپۍ درکوي او ته دومره دغه کې هغه سره دوکه چې هغه غټ غټ شي دغه رالي صحیح دی، هغه غټ هم رالي هم زیاتې کوي، واړه هم ورسره رالي او هغه چې له کم ورکوي نو دی ایسته رالي او شاته یې ارتې د ګوتۍ نه او هغه واړه واړه کچه کچه پکې ورته ارتوي. خدای ظالمه نه خدای به غر کې حلاله مزدوري کوه، حلاله روزي کوه، حلاله روزۍ کې برکت وي. د دې نه بدله خدای پاک قدر کوي. ته دومره ګناه کوې، دومره غټه ګناه چې هغه تعالی روپۍ درکوي سستانه خو سوالي نه رالي، چې هغه تعالی کم درکوي ته هغه ترې رالي ویستې دې شاته ارتې، نو دا خو هم ظلم دی که نه. نو ځکه دا یو نیم سړی چې ډېر ذلیل وي که نه او دا خدای پاک یې مخه نه سموي نو هغه د ده په شان دي خلک وي. بس الله دې په موږ ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي. آمین.